پیغمبر کوم بچي کوم اولاد دی دا د تاسو د غاري میندې دي د پیغمبرانو کومې زوجې دي قرآن کې چیرې ماشاءالله افرین دغسې د قرآن خبرې د زړه سره را سره وکړه چیرې په قرآن عظیم شان کې لیکلي دي او ته نه مانې که قاضي درته راوباسم ته نه مانې راوباس اره د زړه سره زر زري راوباس هله قربانه کړي المسي دا خبره تا څو متي بروډ کې وکړه نه اوس د پیغمبرانو کومې زوجې دي دا خدای د مومن د ګڼلې دي ته د څو کلو عمر دي دا قربانه کړي سم څو کاله عمر دي دا ما عمر 30 سال دی 30 سال یو خبره به کوش د مسلمانانو په هڅه خبرم تا مخکې رالی بل خبره نه کوم دغه خبره درسانه کوم سی وځي نه ټوپه بل دي بل دي اوس غوږ ولې نه نیسي دا څه مرض در پتا سره راغه په دا ډیر سپاری قرآن کې دا ما ته راوخیا د ما د په ډیر سپاری قرآن قسم وي چې زه بل تاسو سره دا وشي کېږم مهرباني وکړه ما د تصویر چې د پیغمبرانو زوجې څه کومې دي غواړه تاسو میندې دي خدای یې دي هغه د مؤمنانو میندې دي د څوک ځان مؤمن بولي دي ما ته دا ویل چې د پیغمبرانو د زوجې څه کومې دي واوره مولا اوس بلې خواته مزه اغاس بلې خواته مزه تا ویل وای د پیغمبر لورانې د امت میندې دي دا اوس ما ته وښیه قربانه کړي سم تا چلو غاري میندې غامې څه میندې وګڼلې څه پیغمبرانو کومې زوجې غي میندې دي خو دا د مو د غاري خویندې میندې شوې کوم ودیلا بنده تا ویل زه قرآن منم په قرآن کې راغلي دي چې د پیغمبر لورانې کومې غام د مو میندې نو هغه وخت کې خو زه نه وم که په هغه وخت کې خو زه نه وم که تاسو د ما دا اکاونټ زه څه کوم سوال دغه کوم غږ جواب ماته راکړه صحیح ده پسترګو مسلمانانو صحیح ده د پیغمبر بچیو هغه اولاد سره واده کوي شي یو دقیقه علي رضی الله عنه ورسره کړی عثمان رضی الله عنه ورسره کړی دز عثمان سره کړی کوم یو کړی ته ماته ثابت کړه عثمان د مولا څخه کوم د غار بن هاشمونه غي واخه ځکړی واخه ماته کمی بیا درته خو تو کتاب نه مني غم دغه د ست کتاب نه مني او دا څه کومه ده دا ام کلثوم د چا زوجه اون جعفر بن تیار دا دغه زوجه یا دروغ ما وایا درته ثابت کوم اغا اسماء بنت عمیس ته خدای دې بیخونه نه غلطه ګما ام کلثوم څخه د اون جعفر بن تیار هغه زوجه جعفر لا اله الا الله خاوس مسلمانانو تاسو د ما دا کامره غټه کړی زده ته اهل بیت وخیم اهل بیت ما ته ماخه اهل بیت مالی دلی دي کنه زه خبرین غشان بیل شهرګه او موت غونې خنري کو اهل بیت ولی بدر باندې لګیږي ودی الله بنده اوس موت غونې نری تا غونې نه وڅ کو پاسات ولا خبرې کوله اوس به دی ویل چې اهل بیت راته وخی زه اهل بیت منم زه څنګه اهل بیت درته را اخلم لا اهل بیت منل د څه اسانه مسلمانانو دا اعلام الوراده مولا ورا صوفي صاحب نه یو لحظه مولا ورا امام تكون یو لحظه دا اعلام الوراده باعلام الهدى امين الاسلام كم څوک ده امين الاسلام لقب ابي علي الفضل الحسين الطبرسي دا دوی دي تا دي مذهب لوی امام ده د په خپل دغه الاعلام الوراء باعلام الهدى 200 صفحه ده وګوري باب الخامس مسلمانانو وګوري في ذكر اولاد امير المؤمنين وعددهم واسمائهم مسلمانانو او عام وشيو دي الله دي پاره لګراته وغسي دي چا دي پاره دي الله دي پاره باب راوړی باب الخامس وإذا باب ده په ذکر دي اولاد دي امیر المؤمنین علیه السلام علی رضی الله عنه او دي دوی چې څو زامن دي او څه نمونه دي لاندې راسیه نو یواله صبر وکړه د خپل امام قدر دی وکړه د خپل د کتاب او د امام د اهل بیت قدر دی وکړه ورسته چې څه وایه غوايه
وهم 27 ولدا ذكرا وأنثى. داسي و توري دا صفحة لي غتا كلام سي ندرتا معلوم سي وصلك سليق واضحة سنة وإذا ولس نارنا أولادنا أو ما شمانيو تاسي راسي بدغ أولادنا كي وقورا عثمان دي علي رضي هو زويدة سمر تغوكسي لاندي ورتوغوري عمر دي علي رضي الله عنه زويدة لاندي بسي وقورا أبي بكر دا ټول دي اولادونه دي لیکن زما خبره په څه شي کې ده د ما خبره په دغه ځای کې ده مسلمانانو خو ورته متوجي سي واما ام كلثوم فهي التي تزوجها عمر ابن الخطاب وقال دروغ دا دي تا محدث طبرسي دروغ وايي دروغ دا محدث زنه منو دا ټول دروغ محدث دي دا اي محدث دي دا لوي امين الاسلام ايه ثابت ارڅ وی کنه زنه منو خا دقيقه راس خبره جواب نه راکین واسترګو راس امام صادق عليه السلام دي پس درته وخیم راس دا ټول دروغ باندې لیکلي امامانو پر یو پرپګاندا هغه زمانه چې څنګه د مولا تیلو چې تر جادو کې هغه زمانه خال دي نن سبا وس په خدای قسم کې یوم درته پرېږدم راسه امام صادق علیه السلام درته واخیم زه اوس بغد دروغ هغه ټول کتابونو چې لیکلي هغه ټول دروغ دي غزه درته نه دروغ دي ها ام كلثوم خو بخپله منی ام كلثوم څنګه خپله وای زدي عمر خزه یم ام كلثوم خپله وای ام كلثوم څه کوم واغه د ابو بکر لور اوس وګسه اوس میکسه چې د ابو بکر لور د کدي علي رضی الله لور د اوس میکسه مسلمانانو دا کتاب وګوري دا ملحقات الاحقاق دا دي المرجع الديني ګوري دي شایو مرجع الدين د مسلمانانو اي شایو ټول ورته وګوري المرجع الديني المرجع الديني العالم العلامة أكبر العلامة المرجع الديني الأكبر العلامة الحجة دا دي عيدي كسندا لاندي تاسي مسلمانان وګوري دي زي ته وګوري ما میوټ کاوه ما زدا شيونه کوم دي دا کتابونه زتا سانه منه دا ټول ضرور کړه صحیح ده وګونی سره خلکو دي تاسو ته فلما بلغ الباب الصغير شد عليه جواب کوم ز سوال کوم جواب راکې دا مسلمانان اوريتات به جواب درکوم عبد الرحمن بن ملجم فضربه فخرجت ام كلثوم راوت بنت علي اي مسلمانان ورتغوكسي بنت علي وقرا فخرجت ام كلثوم بنت علي فجعلت تقول ما لي ولصلاة الغداة قتل زوجي أمير المؤمنين صلاة الغداة دي ما خاوند أمير المؤمنين دي سهار بالمنزكي شهيد سو وقتل أبي صلاة الغداة أو دي ما بلار علي رضي الله عنهم دي سهار بالمنزكي شهيد سو داخ بلاواي لا إله نار تكبير الله أكبر خا وسو قرية مسلمانانو دا واي دا دروغ دي دا دي تامرآت العقول دا في شرح أخبار آل الرسول شيخ الإسلام لا إله إلا الله داكم زيت خبر الله بعد غو موردو کې زتر نه کوم تاسو څنګه جواب ماته راکړه تا په روک سره دا خبره پوره وکړي دا خبره پوره کړي ست جواب ورکړ دا ټول ویل سماوري دلی د دې چوره د غاری زنا دا ټول شپه تاسو سره خبرې کو دا ټول شپه لږ صبر وکړه لږ صبر دوستان دا لایف سم د سر خوندور کاری زمره لګ راوي خسه شیرینګ زه په زه ولر د نیوز دا ټیم زور لګ تاسو ته وخت ټول لږ صبر غواګ واچو ګوري مسلمانانو مرآة العقول شيخ الإسلام العلامة محمد الباقر المجلسي دا لاندي وګوري مسلمانانو ټول راته غوښسي الحديث الثاني څه شي ده الحديث الثاني صحيح دي تا امام څوای راسوس دا دوم لمبر روایت ده دا کتاب مرآة العقول دا یوستم جلده
109 صفحه ده. دوم لمبر روایت څوک وایي دې ځای ته غوږ سألت ابا عبد الله علیه السلام، امام صادق علیه السلام دی ده، عن امرأة توفى زوجها بیا دلته لاندې وګوره ثم قال امام صادق علیه السلام ویل ان عليا عليه السلام لما مات عمر کله چې عمر رضی الله عنه وفات شهید شو اتى ام كلثوم فاخذ بيدها فانطلق بها الى بيته. علي رضی الله عنه ورغلل ام كلثوم تر لاس راونیودله او خپل کور ته راوستله. امام صادق علیه السلام دی وایي علي رضی الله عنه راوستله. او حدیث ملاندې ورته وګوره الحديث الثاني صحيح. راځه په خیر. نو اوس ته نه منې هغه نو د موږ کار نه ده له تا سره، ځکه ډېر خلک قرآن هم نه مني، دین هم نه مني. صفحه دې غټه کړه او د سره د کتاب البتن خبرې وکړه، دا کتاب خبرې نه کوي. صحیح. راځه د تا سوال څه شی و مهرباني وکړه، راځه په خیر. سوال دا دی که زه یې څه دوستانو دا لایف داسې سم ورباندې عثمان مولا بچي و که نه څه شی و دا دی د مولا علي علیه السلام بچي و که نه څوک وایي ته دې که عثمان ابوبکر د علي رضی الله عنه څو بچیان وو؟ خو ته ما سره دې باندې بحث کوه علي مولا علي علیه السلام بچي ته ویله د مولا علي علیه السلام یو بچی هم نه و بچي که و ته دې عثمان ابوبکر غرغه بچي و که نه راته ثابت یې کړه، راته یو بچی هم نه و. حسن او حسین هم د علي رضی الله عنه بچیان نه وو. دا دغه بچي دی هغه خپل اولاد دی. څوک وایي هغه پنجتانې پاک و چې هرسي هغه پنجتانې پاک دی. څوک وایي تا ته چا ویلي دي چې دا پنجتان ما ته تا نه کوم شي تپوس کړی دی اول هغه جواب راکړه. ته ما ته دا ویې ته ما نامه محمد دی ما نامه محمد دی. نه جهالت به نه کوي، ته بیا کوه نه به خرطوبي کوي نه به جهالت کوي. یوه خبره زه جهالت ولا نه یم، زه سیده سړی یم، مو د سیده هغې د پیغمبر لیارې والا خلک. ما ته اوس دا ثابته کړه چې د حسن او حسین دا د علي رضی الله عنه زامن راته ثابته کړه. ما څه کومې خبرې سوال درنه کړی هغه جواب راکړه. زه در څه اوړه راوړم نه کاسې ته اوړې راوړې اوړه راوړم اوړم نه خو نو ته اوس ما ته ثابته کړه چې حسن او حسین د علي رضی الله عنه عثمان او ما محمد دی. محمد د څوک وایي؟ محمد ولا ځای نستی شم څوک وایي؟ زه نستی شم دغه ځای مانه محمد دی شي زه درته یم زه مانه ما محمد مانه ما محمد زه څه شي راته وایي؟ کله کتاب راته وایي محمد دی خېټې راته وایي کله حسینیات خبره کوم څه شي راته وایي مولا خبرې جواب نه راکړي. قاری صاحب دا وایي زمانو محمد دی زه هغوی ځای ته رسېدی شم د ده مطلب دا وایي دا په بل لار روان دی. بیمو خبره اوس جواب درکوم اندی چیز ته نه جواب درکوم. داسې خلق سبحان الله داسې خلق بیا راځي بحث ته راځي. ای د الله بنده په خبره سر خلاص کړه. یوه نه کې ته صرف اړه راړه خبره اړه ما سیده خبره کوه. زه سره وغږېږي تاسو سره وغږېږي له دې سره دې شی دې خوړلې دي تګړه تاغړت نه راوځي دلته دا زړه ځا چولې سوال درنه ما کړی هغه جواب راکړه. ما دا سوال کړی ته به جواب راکړه. د څه شي سوال دی کړی هغه ول سوال ته بیره سو قاری سي محترم خپل ما نامه محمد دې زغه ځای نسته شم. زه دې تا تر 12 امام زه دې تا تر 12 امام بهتر یم. زه دې تا تر 12 امام څه کوي؟ زه تر هغه بهتر یم، تر هغه ځای ته م رسېدلی یم، تر هغه الحمدلله مسلمانانو ته قرآن او دین مورخه یم. اردو پوهېږي؟ اردو باندې پوهېږي؟ دا په تاسو چلو شو پښتو باندې خو ته نه پوهېږي؟ اردو ته ته وي اردو سوي اردو باندې پوهېږي؟ پښتو باندې خو تاسې نه پوهېږئ مجوسیانو خاصم پښتو زده کړې ده که نه تاسې نه پوهېږئ. دا اوس بله څه بلاوې سره بله خو پښتو زبان دنیا ته نه یې راغلی که نه؟ د علي رضی الله عنه ناستې خبرې کوي. علي رضی الله عنه پښتو راغلی دنیا ته. ښه صحیح ده. علي رضی الله عنه دا ما مولا دی، زه بې منم څنګه یې نه منم. علي رضی الله عنه څوک و؟ دا ته زه ستوره دغه خو نه منې نو زه تا ته څه په غوره صفات کوم؟
ته نو نه تو خو منې یې وکړه دلته دا نور انسانان ناست هغه به یې ومني علي رضی الله عنه څوک و مهرباني وکړه هغه څنګه دیر قوم باندې پیغمبر راوسه څه من قوم ته مولا فهذا علی مولا دا څوک وایي جس کا میں مولا اس کا علی مولا اس دا کا چا څوک دین وایي؟ انکار وکړه ما ته کې نری دا څوک وایي دا پیغمبر په خپل پیغمبر چیرې ویلي تا واورېدو پیغمبر څه کله غدیر قوم باندې مولا راوس چیرې ویلي دي په تورات کې راغلي په غدیر انجیل قوم کې باندې راغلي غدیر په زبور قوم. کې راغلي، دې په غدیر یوحنا کورې کې دي. راغلي بایبل کې راغلي په کتاب کې راغلي په څه شي کې راغلي قرآن کې کټه کټه لګي من قوم ته مولا فهذا علی مولا قرآن کې راغلي دي غټ غټ کتابونه معتبر کتابونه دا ته خو ټول یې زه کوم دي کتاب ټول دروغ دي ته خو یې زه کتاب نه منم ټول کتاب نه منم دغه روایت چې راغلی من كنت مولاه دا خو هم د دا ما په کوم- کتاب کې راغلی دا وشرمېدلو تا په کتاب کې په شیو کتاب کې غټ دغه چي لیکلي دي د تا ما ټول پړاو باندې کړي. چینار ته مې چیلنج جوړ کړی مال راوړه دغه روایت چې په خپل مذهب کې په صحیح سند سره ماته ثابت کړه ولې نه ما چې نه غیرت غاته پکې کې نه کوم زه تا بیان کوم سه نه کوم ټول زه تا چې نو مذهب زور کې تا دا ریکول روایت ملوان نشته. تاسو چې نو تور په څه ټول مذهب کې دا روایت په صحیح سند سره نه صدا خو د ما په کتابونو کې راغلی ده بل تا په کتاب کې نشته او شیو کتابونه نه ډاک تو خو دنیا یې د ما کتابونه د شیعو ټولو نه اوس له ټولو کتابونو انکار وکړل ها دا خو سمانه کړه دا اوس له تاسو د پیغمبر علی السلام اولاد سره ظلم کړی دی کنه دی درو چا ظلم کړی کورنیر پاور ور کړی دی کني دی ور کړی علي رضی الله عنه ظلم ورسره کړی له فاطمه رضی الله عنها سره څه شي ظلم ور سره کړی ته ما ته واخه ځکه له صحابه وسره لاس یو کړی وای راس دی ما خزه وهي زه کار در باندې نه لرم خاندیم شرم نه لري ځواب نه لري تا ته دنیا شي نه راوړم کا ته صرف ناس کې دروغ وتا ته وایې ته ما ته دا ویه ته دا دوره دروغ وینا کې ته الله مخته ودارېږي کنه ودارېږي وادي الله بنده مسلمانانو دو ویل سي دا درې صحابه د درې نه مراد ابو بکر عمر عثمان دي دا درې صحابه خي ویل فاطمه له اهل بیت وسره ظلم کړي رضوان الله عليهم اجمعين نو ته پوهیږي چې علي رضی الله عنه سره لاس یو کړی صحابه ته ویل وای راسي فاطمه رضی الله عنها هي عمر رضی الله عنه ویل وای راسي وه زی دفاع نه کوم او بیا په بدل کې لورم پسې ورکړه عمر ته ام کلثوم په بدل کې پسې ورکړه اکبر ما کولو کا جائزه ورکړه عمر رضی الله عنه جائزه ورکړه وای تا فاطمه رضی الله عنها وهلی ده لاس ته باندې ډایرکټ میوټ کې واچې نو یو خبره یو ګوره پښتنه دي چیرې کړي و چیرې لاړلې داسې لکه دروندر پسې راتاویږم داسې پېټرولم ګران دي لري مزه مصرف مکوه مصرف نه کوم دي درو اخ ټیم کې پیدا خستی رې څه مولا کوم ټیم جنگ کې و یعنی غو وخت کې جنگ کو دي درو ټیم کې پیدا خستی رې څه د دې قرباني اٹیک وک دغه کوري دغه مولا چیرې جنگ کې و مولا چیرې جنگ کې و په کوم جنگ کې کوم وخت جنگونه و هغه دي نو کوم دي غنا پیدا واغستا راو د بیبي کور نه ور باندې چینار کې و جنگ په ایران کې و په قم کې و په نجف کې و په تهران کې و چیرې و جنگ مولا په کوم جنگ باندې مصروف و هغه زمانه کې دنیا جنگونه شروع کا جنگو کې مصروف دنیا جنگونه او دا تور باندې دوره غاټه پردره والي څه نه دا ورساو نو مولا د چې دغه څخه خپل زوجې سره ظلم کول مولا په جنگ کې مصروف وو او صحابه راغله د مولا په کوري حمله وکړه کنه مطلب د کار کول که مولای چې ته شهید کړي څه په منځو در د خو شهیدی کړه نور خو نه شهید وای چوک ورته نسګری دیم نشي هغه مار خبره کوي چې جنگونو نه تخلري څنګه جنگونه ویلوري نه علي السلام خو دتا معتبر کتاب وای چې په کور کې ورته ناس فاطمه رضی الله عنها داسې قتل چې صحابه وهله دروغ خبره ما ودا زه د تا د کتاب خبرې کوم ته وای دروغ وای د تا کتاب سید د تا کتاب دروغجن دا ته وای چې مولا په جنگونو کې و دا د تا کوم بطن وای کوم کتاب البطن راوي البطن روات البطن امام البطن دا اوس کوم کتاب د ستلغه کتاب را سره لګیا له ما سره غمانه نو کتاب غزه مخته چې دا نه دین نو څه پاتک دا خو د بحار الانوار معتبر کتاب مرآت العقول معتبر کتاب د غرق نسی
ادي الله بنده له ټولو غټو غټو کتابونو نه دي انکار وکړل. د تاسې مشکل په همدغه کې ده چې خپل کتاب دې راسي. زه اوس مثلا مسلمانانو غوږ سي، زه اوس د 2 دقیقو دپاره له دغه سړي سره حسن و حسین د علي رضی الله زمن نه منم، د 2 دقیقو دپاره. دی به اوس ماته له دې ټول مذهب نه دا ثابتوي چې حسن و حسین د علي رضی الله زمن دي. مهرباني وکړه. ډېر خر پوهېږم، مازغم شته دي کولو خر پوهېږې؟ وایي ډېر خر پوهېږم، خو ته زه کوم سوال جواب کوم هغه مانه دا نه راکوي، هغه جواب ته مانه نه شي راکوی. کوم سوال دې کړی تیر بیا وکړه چې موږ یې واورو. خو 15 سواله دې ګډ وډ کړل. چوک معتبر نشي جوړېدی، پوه شوې؟ څه نامه ورپورې چې دا ابوبکر دی، دا عثمان دی، ښه هغه پورې غنه معتبر نشي جوړېدی. ورونه خو دي دا یې معتبر نه جوړېدل. عمر و عثمان و ابوبکر خو د حسین علیه السلام ورونه دي. ته ماته دا وایې چې دا عمر د چا زوی و؟ د علي رضی الله زوی ده. عمر فاروق د تا د حسین علیه السلام ورور درته ښیم. یا د الله بنده ما ښه زه درته کوم نه یم، د دې پلار څه نامې ده؟ د ته یو خو د اهل بیتو خبرې ما ته روانه کړې ده. اهل بیتو خو زه دا تپوس کوم چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تاسو دغه معتبر یعنی د دې پلار نوم څه و؟ د دې د پلار نوم خطاب ده. خطاب دروغ مه خطاب کوم دی ما ته واخه کوم یو کتاب شي لیکلی دا خطاب دی د دې زوی یا د دې پلار. بس واکس خبرې کوي. هسې د کتاب خبرې کوه. ښه اوس تا ویلي چې زه یو کتاب لیکم. کتاب دا د عمر بچی ده. دا د عمر بچی ده. دا د عمر بچی ده. دا په نامو د مجوسو نه ده چې یو څوک وایي زه اهل بیت منم، بیا د اهل بیتو له ټولو خبرو انکار کوي. دا د مسلمانانو غوږ سي. مهرباني قاري صاحب، ملګرو تاسو ګورئ ویده کېږئ مه څه د پاسه زر کسان یې سم شه دغه خرابېږي. ګورې کامره مې څه په ودرېدل چې ور ورته وایه چې ور ابابیله او داسې یې پورته کړي. قربانه که مسلم بارک الله فیکم. داسې سم یې پورته کړي. سم عمر ابن الخطاب هو عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزى ابن رياح ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي امير المؤمنين. دا ابن كعب نه دا ابن كعب، دا كعب، دا كعب دي رسول الله صلى الله عليه وسلم په شپږم پلار کې عمر دی نبی علیه السلام په پلار کې ورسره یو کېږي. په شپږم پلار کې. دروغ مه هغه د خدای نور دی. ته غوس نه شي سموي. پیغمبر څه کوم دی؟ دا خدای نور دی. دا ته غوس نه شي سموي. دا غول نه لري چې ته غوس سمې ته دا داري. دروغ خبرې مه کوه. نبی علیه السلام د خدای نور ده. نبی علیه السلام د خدای نور ده. ځان غونې ګاډي پیغمبر موت غونې نه و. پیغمبر علیه السلام د خدای نور ده. پیغمبر علیه السلام د خدای نور ده. هغه د خدای نور دی. هغه تا غونې نه لري، ما غونې نه لري، ما غونې انسان نه لري. په نس کې بیا څه شی کول؟ غول میتیان نه کول. غول میتیان نه بیا څه شی کول؟ د مور په نس کې بیا څه شی کول؟ هغه ما تا غونې نه پیدا شوی، چې ما تا غونې کچرې نه پیدا دی. ته له کچرې نه پیدا شوی؟ څه کوم دا ما ادغا کوي دا نعره تکبیر دی منی تر څه شي. الله اکبر ولله. عمر په شادي چې دا ټیم خندا ته پرېږده. دا ټول د کچرې نه پیدا شوي دي. خپل اقرار وکړه. داسې شرابیان، دغسې ظالمان، دغسې له ټولو کتابونو د امام صادق علیه السلام قول چې صحیح ده، روایت مې ورته ښکاره کړل نه یې مني. ابو بکر و عمر و عثمان دی علي رضی الله زمن دي د اهل بیت نه مني. په ټوله باړه چنار کې ای عام و شیو څومره د اهل بیت در نه پټ کړي دي. ای عام و شیو قربانه که موسم الله دې قرآن و د اهل بیت و د حقیقي دین هدایت در نصیب کی. د ما دا کامره خلاصه کړه دا کتاب یې بیا ورته وښیم. دا یې بیا ورته وښیم. سلامونه قاری. دا کتاب خو قاری صاحب خو دا دغه دا کتاب د څنګه زر راوېستو په دې پوه نه شوم. دا مې دلته تیار کړي دي راته. زه څه درته وایم داسې کتاب باندې مې شروع کړی دی. جزا بیخي ځکه خدای کوي ورونه به بلوي ورونه. ښه قاري صاحب مهدي علي مې درته راپورته کړي. ټول راپورته کړي چې هر یو راځي راپورته یې کړي. تاسې مسلمانانو دې ځای ته وګورئ.
دا کتاب اعلام الوراده باعلام الهدى امین الاسلام دا لقب دی علم طبرسی وګوریا الحسن الطبرسی دا دی دولس امامه و دی مذهب لوی معتبر سړی ده د دلته راوړی ده باب راوړی ده دا باب درته راکته کړم باب الخامس دې کتاب صفحه 210 ده په دې کې راځي دی علی رضی الله عنه اولادونه دی غنمونه او شماري تاسو وګورئ مسلمانانو دی باړه چینار شایو راسي غوکسي الحسن والحسين وزينب الصغرى وزينب الكبرى المكنى بأم كلثوم وقري أمهم فاطمة البطول عليها السلام أم كلثوم دي چالور ده دي عمر دنهو تسيور كردي ده دي چالور ده فاطمة الزهراء دي فاطمة الزهراء رضي الله عنها سيدة نساء العالمين بنت سيد المرسلين صلوات الله عليهم ومحمد المكنى بأبي القاسم أمه خولة بنت جعفر ابن قيس الحنفية والعباس وجعفر وعثمان وقسي ورت مسلمانانو وعثمان خلي بنورم غټ اکبر نسترجي مور باندې کولاوسي وعثمان وعبد الله الشهيد مع أخيهم الحسين بكربلاء مع أخيهم ادي ألفاظ وتوقرية الشهيد مع أخيهم لخبل رور لحسين عليه السلام سر الشهيد أنسويدي بكربلاء وقر رضي الله عنهم أمهم أم البنين بنت حزام ابن خالد بن دارم وكان العباس بدار زير زيتا ويقال له وقتل وله 34 سنة دي زيتو قري وقتل عبد الله وله 25 سنة وقتل جعفر بن علي وله 19 سنة وعمر يعني رضي انه هو زوي دي حسين عليه السلام مرور ورقية أمهما أم حبيب بنت ربيعة وكانا توامين يعني دي دوارة بيو زي باندي بيدا سوي دي ومحمد الأصغر المكنى بأبي بكر دي تبي أبي بكر ويل دا دري سر زمن دي تا كتاب دي تا أمين الإسلام سي إسلام كي أمانة دار شخصيات دي شايو په مذهب كي ولينا مني چیرې د په باړه چنار کې دی عمر یو جنډا چیرې د په باړه چنار کې دی عثمان یو نوم چیرې د په ټوله باړه چنار کې دی ابو بکر یو نوم درې سره دی عثمان درې سره دی چاورونه دی حسین علی السلام وس خبره دلته داده عام شيو تاسو دی پرب ودرېدو لیف نحن ده ولا دلته یو ځان هغه صاحبان راغلي کینستا خور وغه ماكو زوي سيدة بیا د څنګه ته دا وکي نشته د مو کتاب وکي وش ورسه دا ته دي زنديق زوی سي رسول الله توهین کوي دا ته هغه کافر او مرتد دي سي رسول الله توهین دي ما په کتاب کې دا نسته او دا توهین ته دي زنديق زوی رسول الله کوي سي پیغمبر علی السلام دی اوخ میتیاز چې خله مخ دي تام تور سي مخ دي تا دغه پلارم تور سي مخ دي هغه خمینیم په سي تور سي رسول الله توهین کوي دي نسړي زو ته دي تاسو کوم پیغمبر منئ او دي وان او چې تا د پلار تا د مور تا د مذهب یا هغه په قاعده تا مخه واکس کتا چیرې کته حلال مور راوړی وي او له حلال مور نه پیدا ولې او په متعه او په زنا نه پیدا سوی په امدی بخاری کې به اوس د مسلمانانو په مخ کې دا وخه سي نبی علی السلام دی اوخ میتیاز چې خلی دي یو دقیقه په دې بخاری کې به ته اوس ماته وخه په دې بخاری کې دا صحیح البخاری د ټولو مسلمانانو په مخ کې د رسول الله توهین دی کړی دا دی رسول الله توهین یا به دی کفر اعلان کوي یا به وایي زه هندو کافر وم چې دی رسول الله توهین می وکړل او یا وایي چې ما غل خوړلی زه د اهل سنت کتابونو می دروغ ویلي دي بیا له الله جل وعلا نه بکنه غواړم دا خبره به بیا زه نه کوم زر کوه اله قاری صاحب ما ته تاوال ویل چې توبانه وذو بلا ما غوي ګونه ونی ولل چې تاسو ولې د بخاری کې د مسلم کې د پیغمبر پسې ویلي دوره باندې را دی ویلي دي ته
ولې تاسې ګوره باندې ردې وسیایي کتابو کې که ته له زنا نه یې پیدا سوی په بخاري کې اوس دا راته وښیه که ته له زنا نه یې پیدا سوی او که په زنا پیدا سوی وي او په 100 کسانو سره د مور متعه کړې وه بیا ته پیدا سوی نو د ما په کتاب باندې به همداسې په رسول الله دروغ وایې دا بخاري د پلاس کې مې د زر کړو اله زر راوښیه کومه د روایت چې نبي علیه السلام د یو میتیازې خوړلي دي راکه واتساپ نمبر دې راکه واتساپ نمبر دې راکه دغه اوس مسلمانان جواب د سنشتا ګيري تا د هندو زامنو چې نه مو رسول الله معاف کړی ده نه مو پیغمبر معاف کړی نه مو اهل بیت معاف کړی هیڅوک مو نه دي معاف کړي ځه لاړ شه نو معلومه خبر ده ځان ته مسلمان وایي د کافر بچي له زنا نه پیدا سوی هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام توهین او سپکاوی کوي کله یې منئ موږ د مسلمانانو ته وایو چې دا قرآن نه مني دا پیغمبر نه مني دا پیغمبر نه مني په خدای قسم که دا پیغمبر مني وایي په بخاري کې راغلي دي چې پیغمبر علیه السلام د یوخ میتیازې چیښلي دي الله العظیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام. ته دومره د سړي زوی سه دومره د نر زوی سه چې دلته یو څه راوړې مخامخ بیا داسې ښکاره کړه لکه اوس زه د تا کتابونو نه درته ښیم چې تاسو د علي رضی الله عنه توهین کوئ د فاطمة الزهرا رضی الله عنها توهین کوئ او بل د تاسو یو لوی محدث به زه درته وښیم وایي علي رضی الله عنه خپله لور ام کلثوم وایي په زنا کې وایي عمر رضی الله عنه ته ورکړې وه د تا کتاب درته ښیم په تقیه کې وایي ورکړې وه یعنی په حقیقت کې نکاح نه وه خو ورکړې وه نو چې نکاح نه یې نو هغه څه شي زنا یې که نه بیا دلته راسې بیا دروغ ولې وایې او بې شرفه مخلوقه د رسول الله توهین ولې کوي خو نر غوندې راسه چې په بخاري کې دا روایت شته که نسته دا بخاري ده د تا مړو ژوندو ته درته چیلنج ده راسه که دا خبره په بخاري کې ثابته کړل یا د په صحیح مسلم کې ثابت کړل په خدای قسم د بخاري ته د تا په مخ کې اور اچومه اور که اهل بیت مني ای مسلمانانو زه به مړ یم یا به ژوندی یمه د ما د دغه قرآن په رب قسم یي دا 10 سپارې قرآن د دې قرآن په رب د ما قسم یي که دغه روافض د باړه چنار او یا د شاوخوا دا ټول روافض که به دا قرآن مني زه به مسلمان نه یم که به د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبري مني زه به مسلمان نه یم که به اهل بیت مني زه به مسلمان نه یم که به صحابه مني زه به مسلمان نه یم که به اهل بیت که به فاطمة الزهرا مني زه به مسلمان نه یم نور متو خوښه خپله نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد راویخ نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد په دې قرآن مې لاس درته کېښودل مسلمانانو ته وایم د دې قرآن په رب د ما قسم مې که دغه خلق یا قرآن مني یا پیغمبر مني یا اهل بیت مني یا امام حسین مني که به ورخبر یې زو هغه خپل خدای دا و مجوسیان د مجوسیان او ژوند به په همدې مجوسیت کې کوي تاسې اوس وګورئ عام شیه و غیرت در پکې شته په خدای قسم چې څوک د حسین علیه السلام ورور ته زاني ووایي د حسین علیه السلام ورور ته اوس به دلته ډایرکټ درته راتلل چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله کلمې به اوس ویلې اسلام به قبلول د عمر علیه السلام د حسین علیه السلام ورور په کربلا کې ورسره جنګېږي د حسین علیه السلام له مخالفینو سره وایي دا ولد زنا و الله العظیم دا وایي څه شی و دا وایي ولا الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا لکه دوی چې په کتابونو کې محمد ابن الحنفیه دا د علي رضی الله عنه بل زوی د حسین علیه السلام ورور ده دی هم وایي زناوې کولې لځکه دوی د ټولو اهل بیتو ته ولدي زنا وایي استغفر الله الله اکبر داسې سمه دغه ورباندې وچرخویه الې ابابیلو راځه اغا صاحب راسه اغا صاحب